د مبارک په الفاظو کې چې همیشه اشاره کړې دي موږ داسې په مشاهده ولیدي د ولا او د برا مسله په ډیرو الفاظو وایي دشمن د دشمن په نامه یاد کړي چې غرب شرق دی دوست یې د دوست په نامه یاد کړي او خپل د زوسوان د مشفق مشهد په شان د فلسطین د مسلمانانو یادوري او د هغو د مظلومیت اظهار او غوته دعا مشتدم خپل مشر فکر را معلوم شو چې د دشمن په مقابل کې څومره صلابت پکار دی او د دوستانو په مقابل کې څومره نرمي او څومره خواخوږي المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه دا مسلې ته شمه توجیه امدا ډول بل مهمه نقطه دا بیان شوه د اتفاق خبرې ته ډیره توجه دشمن کوشش تفرق دی دشمن کوشش د دې چې موږ سره تقسیم کړي پر اتفاق باندې اصرار وکړي ډیر دعا وکړي اوس هم د دشمنانو کوشش دا روان دي چې تفرق طلب پیدا کړي د اسلامي امارت په سب کې د نه ډېر راته جوړي یو مشر ملګری کې یو ځای ته په سفر لاړی او آزاد چې دا خبرې سوي دي تللی که په دوام سلري دا خبرې سوي دي تللی نو دا شیطانی مخلوق دې ته ډېر متوجي دي موږ دې ته وهڅولو چې د اتفاق کوشش وکړو په دې کې کار وکړو مسلمانانو د وحدت فکر عام مسلمانانو ته د وحدت خبر ورسو خپل پونتون ماحول ته هم د وحدت خبر ورسو او محصل او طالب دې دواړه د متعلمینو په نامه باندې یاد دواړه دې شو دعا وکړي الحمدلله مشتهدا اطمینان راکړي او دا په نور مجالس کې مو د ما بچان دي طالب او محصل پر امرونه سم مبارک باندې فرق نه لري دا د خلکو افکار باطل افکار دي چې بعضي شخصي بچان بولي بعضي بیگانگان بولي نه ټول د افغانستان ځوانان دي د افغانستان بچان دي